معصوم صاحب دغه نظم د ستاسو ټولو مینوالو ته ډالۍ چې چار چاپیره د ظلمونو انتها شروع ده چار چاپیره د ظلمونو انتها شروع ده او ملاوټ زور کې دی په هر یو سیس کې غلا شروع ده زما پتا او ستا په ما باندې زړه نه خوږیږي ایمان خرڅیږي په پیسو دغه سودا شروع ده زما پتا او ستا په ما باندې زړه نه خوږیږي ایمان خرڅیږي په پیسو دغه سودا شروع ده هر سړی ځان پوره کوي د بل مرۍ ماتوي هر سړی ځان پوره کوي د بل مرۍ ماتوي زورور لګي د کمزورو ککرۍ ماتوي انصاف په چا کې نشته په قلاره کېنه د چا چې څه وس کېږي هم ردي بلی ماتوي مسلمانان یو خو په دین او اسلام نه چلیږو مسلمانان یو خو په دین او اسلام نه چلیږو دعوه لرو خو د الله په کلام نه چلیږو دنیاداري مو اسره کړې قیامت مو هیر دی چا چې پیدا کړو د هغه په احکام نه چلیږو دنیاداري مو اسره کړې قیامت مو هیر دی چا چې پیدا کړو د هغه په احکام نه چلیږو نو بیا به خامخا تکلیف راځي عذاب به راځي هم قسمه قسم وباګانې او سیلاب به راځي کتاب راغلی دی حساب به رانه هم غواړي او پل د سویرات باندې به زو لاندې تالاب به راځي کتاب راغلی دی حساب به رانه هم غواړي پل د سویرات باندې به زو لاندې تالاب به راځي نو لږ سوچ پکار دی د افسوس نه احتیاط بهتر دی لږ سوچ پکار دی د افسوس نه احتیاط بهتر دی او زی چې توبه وباسو نن یې راته بیرته ور دی او ژوند لکه موم غوندې سسیږي لاړ شي بیرته تیر شي څه پکې نشته اسرائیل راته ولاړ په سر دی نو بیا د دنیا په نشه مس ولې بېغمه ګرځو نو بیا د دنیا په نشه مس ولې بېغمه ګرځو د رور عزیز د بربادۍ ولې په تمه ګرځو کمې نور څه ته وایي جومات کې راته زړه تنګېږي په تماشو پسې په غره ګرځو په سمه ګرځو نه انوره هسې دې ځان ستړی کو څوک نه یریږي د دې میراتې دنیاګۍ نه خلک نه صبریږي مړی د پن کې دعا وکړي وایي الله وبخو چې هلته څه ګزران دی بیا تې دلته نه خبرېږي چې هلته څه ګزران دی بیا تې دلته نه خبرېږي ډېره زیاته مننه